د تیرو دوه اونیو په اوږدو کې د منځني ختیځ فضا د اور، باروتو او سیاسي نندارو ډګر ته ورته وه. د فضا یوازې یوه څېره نه لرله، بلکې دوه مخه یې درلودل او د نړۍ سترګې له دواړو خواوو ورماتې وې. یوه خوا هغه وه چې د شپې له چوپتیا سره د ډرون الوتکو څراغونه، د توغندیو لمبې او د رسنیو د خبرونو تاوده سرلیکونه پکې راڅرګندېدل. ایران او اسرائیل د ځواک د ښودلو په یوه سنګر کې سره مخامخ وو. امریکا له شا د جګړې سکروټو ته پکی وهه او د همدغې لوبې پر مهال د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل پرېږدي چې وجنګېږي. داسې وینا چې د جګړې اور ته د پکې وهلو حیثیت لري، ځکه نو د نړیوالو ټول پام همدې یوې صحنې ته اوښتی و. خو د همدې فضا بله څنډه چې د غزې له زخمونو او چغو سره تړاو لري، تر ټولو ستر او ژور حقیقت و. هغه حقیقت چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د توغندیزو نندارو تر شا د رسنیو له پردې پټ پاتې شو. په داسې حال کې چې راکېټونو په هوا کې لمبې کولې، په غزه کې بارود، دوړې او د بېګناه انسانانو وینه هماغسې تویېده. نه دا زخمونه د ستراتیژیکو تحلیلونو برخه وه، نه د خبرو د میز نقشه. غزه چې د نړیوالو له پامه غورځېدلې وه، هره ورځ د اسرائیلي بمبارۍ لاندې ورکېږي. د نړېدلو ودانیو له خاورو د ماشومانو چیغې پورته کېږي. د یتیمو کفنونه د سرو وینو په داغونو باندې سره دي. وچې شونډې، لوږه، ویره او چوپتیا فضا داسې درنه کړي چې انسا پکې بندېږي. کله چې اسرائیل پر ایران توغندیز بریدونه وکړل چې په غزه کې له خپلو جنایتونو څخه پام بلې خوا واړوي، ایران چې د خپل سیاسي حیثیت د خوندي کولو لپاره راپورته شوی و، د غچ عملیات پیل کړل. دې حملې د ډیرو مسلمانانو په زړونو کې د یوې هیلې شمعه بله کړه. داسې ښکارېده ګواکې یو څوک په دا ځل د غزې د یتیمو چیغو ته هم غوږ ونیسي او د هغوی درد به احساس کړي او د مظلومو ملاتړ ته به په زغرده راودانګي. خو کله چې جګړه سړه شوه او د توغندیو لوګي کېناستل، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د بریا وینا وکړه. وی ویل امریکا جګړې ته وروتله، خو خالي لاس بیرته ستنه شوه. نوموړي د ملت د یووالي، د دښمن د ناکامۍ او د ایران د نه ماتېدونکي مقاومت خبرې وکړې. خو د غزې نوم یې وانخیست. د هغو ماشومانو یاد یې ونه کړ چې هماغه شیبه تر بمونو لاندې په ډله ییزه او انفرادي توګه وژل کېدل. د هغو چیغو نغوته یې ونه کړه چې له کنډوالو پورته کېدله. که دا جګړه د عزت جګړه وه، نو ولې د اوربند شرط دا نه و چې اسرائیلي ځواکونه دې له غزې ووځي؟ ولې د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه د خبرو میز ته ونه غوښتل شول؟ دا هغه تاریخي شیبه وه چې ایران پکې کولی شول ځان د مظلومو ملتونو د غږ په توګه ثابت کړي. خو دا چانس په تودو شعارونو کې له لاسه ورکړل شو او بریا د سیاست له میز څخه اعلان شوه، نه له انساني زړهسوي او همدردۍ څخه. غزه بیا هم یوازې پاتې شوه، له کنډوالو، له دوړو، له چیغو او لوږې سره ژوند کوي. یوه مور خپل ماشوم لټوي، بله مور وږي اولاد ته د ډوډۍ په لټه کې ده. هلته یوه کورنۍ ګرد سره له منځه تللي، یوازې یوه کوچنۍ نجلۍ پاتې ده چې دواړه پښې یې پرې شوي دي. د دې ماشومې اواز نشته، په لوګیو کې ورکه ده. ځکه خو دا جګړه ژر تر ژره باید ودرول شي او د دوی په خاوره کې د فلسطینیانو ژوند وژغورل شي. که نه، نو زیان به یې هغو ملتونو ته هم ورسیږي چې نن یې یوازې چوپتیا خپله تګلاره ګرځولې ده. ځکه تاریخ په تشو ویناوو نه لیکل کېږي، بلکې د رښتینو او ژورو عملونو له لارې جوړیږي. خامنه‌ای د جګړې په اوږدو کې د ځواک خبره کوله، خو بیا یې ثابته کړه چې یوازې د خپل غم لیونی دی او غزه یې ترې هېره کړې ده.